د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې ګډ ترانسپورټر د اګست د 8 نیټې نه احتجاج پیل کړی دی او په دې احتجاج کې خپل په لسګونو زره ټرکونه او نورې ټرالې د کراچۍ ترڅنګ په هیواد په مختلفو ښارونو کې د احتجاج په توګه ودرولي دي. دا ترانسپورټران د حکومت نه غوښتنه کوي چې روزانه چې اوس د پېټرولو کمې بیې اضافه یا کمی کیږي دا فیصله دې بیرته وړي او د دې ترڅنګ نورې غوښتنې دوی خپلې بیا تکراروي. ټولو نه اول چې کومه د ډیزلو مسله ده چې روزانه په بنیاد باندې دو ریټونه کم زیات کوي نو هغه چې کوم د میاشتې په هغه باندې کوي چې بهی میاشتې بعد چې دو ریټ کموي زیاتوي چې موږ ته د میاشتې کې مکملویږي چې موږ خپل ډیمانډز اینڈ سپلای مطابق خپل ریټونه فکس کړو. دوام ډیمانډ دی مداله چې تو ته به معلومه وي چې ټول پلازا چې کومه ده د په څرته شپږو میاشتو کې د 250 روپیو له ټول پلازای چې کومه ده 750 روپیو ته ورسوله. یعنی تقریبا داسې وشماره چې 200% دو ریټونه زیات کړل د ټول پلازې په مت کې. دغه شونتي چې کوم د موټروي پولیس ته چې د موګوډه لاهور یا پنډید یا پېښور ته اپ اینډ ډاون کوي نو د موټروي د چالان په مت کې چې بالکل سراسر نجیس چلنونه کوي 50 نه 60 هزار روپۍ د موټروي چالان کیږي. داسې په پنجاب کې چې کوم د آر ټي سیکرټري په هر ضلع کې راوځي اور ګوډو ته 10 هزار 5 هزار روپۍ چالان ورکوي. د ګډ ترانسپورټ او د وفاقي حکومت د وزیرانو ترڅنګ د سن حکومت د وزیرانو ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان دي خو دا مذاکرات لا کامیاب شوي نه دي او ترانسپورټران وایي چې تر څو یې دا ټولې غوښتنې نه وي منل شوي دوی به خپل احتجاج یا د ګاډو د تګ راتګ دا بندیز جاري وساتي. نیاز علي، مشال ډیجیټل، کراچۍ.